روژه ماته کوي روژه ماته کوي دعاوې وکړئ دعاوې ټولو مسلمانانو ته دعاوې وکړئ دا دغه ډوډۍ خوري د وحې دورې د الله د کور دی دا دورې Assalamu alaikum. Heute ist Freitag, 24. Ramadan. Hatta Welfare Foundation organisiert jeden Abend für den armen Familien und bedürftige Menschen Iftar. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam das Fasten zu brechen. Möge Allah diese gute Tat annehmen. دینی تاریخ جمعه ویدیو ویدیو دغه د تاریخ ترورهود من دی او څوک دی دغه د چې دورې د غریبي دی او دغه د الله رب العالمین دا خیرات قبول کړي موږ ټول مسافر یو دلته چې څوک ورونه نه دي ټول مسافر دي او د مریضان پیوازان دي ټول لري نه راغلي ټول غریب خلک دي او دا اته خیریه بنسټ دلخوا دغه ماخامه تیار شوی د خدای دې د خیر برکت وکړي خدای دې قبول کړي نن د جمعې ورځ ده او موږ ټول پیوازان دي ته ډوډۍ ته ناست دي موږ پیواز هم کې ناست دی اته ډېر خدمت کا الله دې دنه قبول کا